په شمال زون کې د 209 الفتح الاردو له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه د فاضلانو او حافظانو د فراغت په دغو مراسمو کې علماو او مسؤلینو د علم پر ارزښت او د علم په ترلاسه کولو خبرې وکړې او د یادو فارغانو لخوا یې هیواد او ولس ته پر صادقانه خدمت کولو ټینګار وکړ. فضلای کرامو، نن ورځ تاسو ته الله کریم بهترین مقام نصیب کړي. تاسو اوس له مرتبې د مخدومیت نه ووتلاست، تاسو اوس په مرتبې د خادمیت کې رالاست، تاسو اوس د دې جامعې خادمان یاست، تاسو اوس د دې اسلامي نظام هغه غمخور و دلسوزه خلق یاست. راسئ څه چې مو په دې حدیثو کې ویلي دي له ځانو سره به مطالعه کړې وي، د دې خپل ملت لدی خپل زوردری ملت سره کما حقه د الله دین ورسوي. نو مخکې تنها ته مجاهد وي، نو اوس د مجاهد سره ته عالم هم شوې، ته به د دین خدمت هم کې او په خپله مسئوله وظیفه کې به هغه مسئولیت هم سرته رسید. کسانی که با قرآن هر چند نزدیک باشند، قرآن را هرچی اندازه یاد بگیرند بارشان سنگین‌تر می شود. باید برای قربانی بیشتر آماده بشوند. شما همان اشخاصی هستید که این بار را امروز به دوش خود گذاشتید. همدارنګه د دغې قلوردو ویاند وایي چې دا د یا دارالعلوم څخه د فراغت دریمه دوره ده چې 144 فاضلان او 20 تنه حافظان د فراغت وروسته د فضیلت پګړۍ پر سر کوي. نن لله الحمد د 209 الفتح قلوردو په دارالعلوم کې د دریمې دورې څخه تقریبا 140 تنه فاضلین نن فارغ شول چې په دغو 144 تنه فاضلینو کې 144 تنه د دیني علومو څخه فارغ شول او باقي 20 نفر د حفظ څخه فارغ شول. دا په 209 الفتح قلوردو کې دریمه دوره وه چې په لسګونو تنه فاضلین ټولنې ته وړاندې کیږي. بلخوا دغه فارغ شوي کسان د اسلامي امارت لخوا د علم د ترلاسه کولو لپاره په رامنځته شوو اسانتیاوو خوشحالي څرګندوي او وایي چې خپل علم به د ټولنې او اسلامي نظام د بقا او پایښت په موخه کاروي. الحمدلله موږ په ډېر ښه همت سره خپل علم تر سره رسولی دی او موږ نور مسلمانانو ته هم دا خواهش لرو چې مجاهدین چې خپل همت وکړي، ښه په قوت او په شوق سره خپل علم تر پایه ورسي او موږ په ډېر خوشحاله چې موږ د اسلامي امارت تر چتر لاندې د ستار فضیلت پر سر کړو. موږ د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو او ډېره مننه ځینې کوو چې موږ ته دغه زمینه برابره کړه چې په ډېره ارامه فضا کې او په ډېره ښه کارونه مو سرته ورسول. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد په هر ګوټ کې د زده کړو ترلاسه کولو په موخه ګڼ فرصتونه رامنځته شوي دي او ورځ تر بلې دغه فرصتونه د پراخېدو په حال کې دي.